د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ویلي هڅه کوو چې د کابل او تهران اړیکې لا پیاوړې شي. مالی وزارت وایي د روژې مبارک میاشتې په درناوي او د هیوادوالو اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو ګمرکي محصول راټیټ کړی دی. د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د سیاسي کمیسیون غونډه ترسره او له اجنډا سره سم پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وشوې. سیاسي کمیسیون په دې غونډه کې د جهادي ارزښتونو طرز العمل له څېړنې او مطالعې وروسته تایید او منظور کړ. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د اوسپنې ویلې کولو فابریکو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی چې له امله یې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه هم لوړه شوې ده. د سرپل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې 50 میلیونه 280 زره افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. تشکیلات او معاشونو تنظیم کمیسیون غونډه پرون د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخندزاده حفظه الله په لارښوونه ترسره شوه. سره محکمه وایي د ننګرهار د حقوقو امریت په رسمي توګه دغه ولایت مرافعه محکمې ته انتقال شو. کابل ښاروالۍ وایي په تیرو څو ورځو کې د پغمان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د 14مې ناحیې د مسؤلینو لخوا له 2000 څخه زیات نیالګي کینول شوي دي. د افغاني سرې میاشتې لوی رئیس مولوي مطیع الحق خالص وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان چې پخوا به یې له هیواده بهر تداوي کېده اوس یې په هیواد کې دننه درملنه کیږي.